بنده محمد آسمان هستم. د کریستیانو رونالدو نوم به مو اوریدلی وي او د ده د ژوند له دې کیسې به هم خبر شوي وی چې د پرتګال د مادیرا په غرونو کوڅو کې د لوبې وکړې او سیالي وکړې. د بوټان نه درلودل، حتی بال یې نه درلود او له ټوټو یې د فوټبال توپ جوړ کړی و. د ده د ژوند کیسه هوبهو زموږ د بادغیس د یو وطنکي زلمي ده، د یو کوچني ماشوم ده. دا کوچنی ماشوم داسې لرې پرته سیمه کې ژوند کوي چې د کورنۍ ژوند او اقتصادي حالات یې ډیر ښه نه دی. د بادغیس په خړو خاورو کې لوبیږي، خو د فوټبال مهارتونه یې کټ مټ تاسو ته کریستیانو رونالدو او یا هم میسی در یادوي. د ده حرکتونه او په فوټبال کې وړتیا د فوټبال ډیری مبصرین حیران کړي دي. دا یو کوچنی نه دی، بلکې دا د افغانستان د فوټبال د پرمختګ یو لوی دریڅه ده چې خلک پکې د افغانستان د فوټسال او فوټبال لوبډلو لپاره یو پرمختګ ویني. با نام خدا، بنده محمد آسمان هستم از ولایت بادغیس. متعلم صنف هفتم هستم، 12 سال سن دارم. بسیار علاقه‌مند فوتبال هستم و اگر حمایت شما میتونم از این بیشتر باشم. الگوی فوتبالی من که است نیمار، سبک نیمار بسیار دوست دارم و ممنون میشم که شما از من حمایت. تاسې د محمد عثمان خبرې واورېدې. کټ مټ غریبي هماغسې لکه رونالدو چې درلوده، لکه څنګه چې کریستیانو رونالدو د فوټبال د نړۍ ستوری شو، آیا محمد عثمان د نړۍ ستوری نشي کېدی؟ دا داسې کېدای شي چې زموږ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دغه محمد عثمان لاسنیوی وکړي، د لپاره میاشتنی معاش وټاکي او د ته بوټونه ورکړي، د ته توپ ورکړي، د ته د لوبو شین چمن میدان ورکړي او د ته ووایي چې ته ولوبېږه، وځلیږه، د افغانستان لوبډله ستا لپاره انتظار کوي. محمد عثمان د فوټبال راتلونکی ستوری دی، خو دا ستوری پالل غواړي او دا مسؤلیت د افغانستان د فوټبال فدراسیون دی. موږ ګورو چې د افغانستان فوټبال فدراسیون په دې برخه کې څومره ګړندي ګامونه اخلي. موږ یې څارو او جزئیات در سره شریکوو. تر بلې خپرونې د الله په امان.